او دلته چې څو پورې امام الله اکبر کوي تاسو ځمکې له هم رسېدلي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د کوم بنده سر چې د امام د سر نه وړاندې ځي اخاف علیه ان یحول الله راسه راس حمار زه په هغه یریږم چې د سر چېرته الله تعالی د خر د سر په شان نه کړي خدا اهتمام په دې ملک کې بلکل نشته او تاسو ته خو زه هر کال وایم خو هر کال همغه زوړ عادت وي امام لا الله اکبر نه کړي نبی علیه الصلاة والسلام به لومبي صف ته بموق العینین د دې سترګو په ګوټونو کتل چې دوی څه کوي نو زه هم وګورم د سترګو په ګوټونو چې څه کوي نو ما الله اکبر نه ویلي او هغې پورې تاسو ځمکې ته هم رسېدلي یې نو یا تاسو دا غواړئ چې ستاسو سر خدای د خر د سر په شان کړي موږ کې ابتدا ده انما الامام لیؤتم به دیو چې خو زمونږ د کلي یو مشر هغه وایي د ټول لاهور لمونځونه به زه په یو ټکه وانخلم زه به هم په یو ټکه وانخلم ځکه د لمونځ اهتمام نشته داسې یو رواج د خلک جومات ته راځي لکه عادت جوړ شي پټي ته سهار وختي مونږ ځو نو ځکه چې دا زمونږ عادت دی یا بازار ته چې اتله عادت یې مازدیګر کې نو ځي نه ورته نو بل دغه دا مونځونه جومات ته راتلو زموږ یو عادت جوړ شوی دی د مونځ اهتمام نشته موږ چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام تاسو ته پته ده چې ډاکټر دوايي درکړي او په کوم انداز ورته استعمال وښیي نو که د هغه انداز نه مخالف ته عمل کوي نو دوايي ریاکشن کوي موږ ورته هلته انګریزي کو کاونټر پروډکټیو چې د هغې اثر به مثبت ني منفي اثر به ستا په صحت غورځوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دین ډاکټر دی نو چې هغه دله کومه نسخه درکړي هغه دله کومه دوايي درکړي نو هغه دوايي به په هغه طریقه استعمالوي چې په کومه طریقه باندې دغه ډاکټر وایي او دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې صلو کما رأیتمونی اصلي منځ کوئ لکه څنګه چې ما وینئ او منځ کوم خلفای اربعه حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان او علی رضوان الله علیهم اجمعین د دوی طریقه دا و چې بعض اوقات به د دوی ځای کې بلا ډیر ګڼ خلک راجمع شو نو دوی به اوبه وغوښتې او په یو اوچت ځای به کېناستل او خلکو ته به یې ما ته ګورئ زه اودس څنګه کوم او چې اودس به مکمل کړو بیا به خلکو ته ووایي هکذا کان وضوء رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیه الصلاة والسلام اودس دی او بیا به د مانځه نیت وتړو او ما ته ګورئ چې څنګه مونځ کوم هکذا کان صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هریره غوندې لوی سړی دی په دې جنګ صفین کې وخود حضرت علی جانب ته او ماسخوتن مانځله به دی ته حضرت معاویه ټینټ ته حالانکه حضرت معاویه او حضرت علی یو بل سره جنګ کو او حضرت ابو هریره هغه د حضرت علی په طرف و خو ماسخوتن به دی هلته ورسېده نو حضرت معاویه ورته ابو هریره ته ټول ورځ زموږ خلاف جنګېږي ماسخوتن بیا موږ سره راشي حضرت ابو هریره ورته وایي دوه وجې دي یو مادي ده یو روحاني ده نو ورته روحاني څه ده اول دا ووایه وی صلاتک اشبه بصلاة رسول الله ته چې وی مونځ کې ستا مونځ بالکل د رسول پاک په شان دی نو ما دا خوند راکوي ما ته هغه حالت را یاد چې پیغمبر ته مې کتل هغه مونځ کو او ورته مادي وجې سره نو هغه ورته حضرت علی خو ټوله دال پخې مونږ باندې خورئ اوس تا په دسترخوان باندې کله چرګي کله غوښې کله بل شی کله پکې الوام تیاروېدل خو ځان غوړولو لپاره دلته راځم حضرت معاویه ورته وخندل رضی الله تعالی عنه بار تقدیر عرض میں کو استاذ خدمت کی چې مونږ اهتمام کوئ ځان هم ستړی کوئ او داسې درمسال کې خټې مه کوئ درمسال کې هندو ټول خټې وکړي نو ستړی هم شي کونی هم وشلېږي او څه ثواب هم نه کېږي نو تاسو هم داسې مه کوئ چې ځان هم شلوئ او بیا څه ثواب هم نه کېږي مونځ کوئ د مونځ طریقه باندې یو مونځ کوه پنځو ته هېڅ ضرورت نشته یو کوه خو د مونځ په طریقې کوه او چې پنځه واړه وکړې ټول بې ډکئ چې امام له الله اکبر دی ویلی ته ځمکې ته رسېدلی او دا مسله د عوامو نه ده مولیانو دغسې دي دلته ما د مولیانو مونځ هم وکتل مولیانو سره غونډه اړئ ځکه مولا خو هم د دې معاشرې مولا دی نو معاشره اثر اچوي په هر سړي باندې په نیک و بد باندې نو بار تقدیر
عرض به کولو تاسو خدمت کې قرآن کریم کې الله فرمایي وقوموا لله قانتین. دا قنوت دومره لویه خېټه لري چې دا د الف نه والې تر یې پورې ټول مونځ له شامل متناول ده. چې قنوت دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به مونځ څنګه کړو. بهر تقدیر بلش په ستاسو خدمت کې عرض کړو چې قرآن کریم کې 3 موضوعات اهم دي. یو د توحید موضوع چې الله تعالی په مختلفو طریقو باندې د خپل توحید او یوواله، خپل ربوبیت او تصرف، خپل قدرت او خپل علم دا په دلایل ثابتوي. او دلایل بیا 2 قسمه وي یا 3 قسمه وي. یو دلایل نقلی، یو عقلی، یو وحیی. امون ورته څلورم شامل کړي دلایل استقراریه. استقرار معنا دا چې الله تعالی یو خبره وکي نو پاغي دلیل پیش کی، نو بیا د منکرین نه تپوسو کی چې د دې خبره مقابله کې کتاز د پاره څه جواب نه هغه وایي. نو چې خاموش پاتې شي د معنا دا چې هغه اقرار وکړو. خاموشي هم رضا ده، نو هغه اقرار وکړ دې ته وایي دلیل استقراری. او بهر تقدیر الله تعالی د خپل توحید ثابتوي دلایل نقلی سره، دلایل عقلی سره. او دلایل عقلی دا برهان بلل شي. او برهان هغه دلیل دی چې مخالف په خلی باندې زپ راکاږي هغه سره هیڅ جواب نه. نو توحید دا یو اساسي شی دی. او دغه اساسي او بنیادی شی معنا ده چې الله تعالی په خپل ذات کې وحده لا شریک دی، د په خپل صفاتو کې وحده لا شریک دی، د په خپل تصرفاتو کې وحده لا شریک دی. نو الله تعالی سره به شریک نه پیدا کړي دغه ذات کې، هغه سره به شریک نه پیدا کړي دغه صفاتو کې، هغه سره به شریک نه پیدا کړي دغه تصرفاتو کې. او الله تعالی بار بار دا خبره تکراری چې ګوره د قرآن اصل موضوع هم توحید دی. قرآن کریم کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې دا جن او انس په پیدا کړی دي د پاره چې دوی ته خداوندی معرفت حاصل شي، چې دوی خدای او پیژني. نو خدای به د خدای په شان پیژني، پیغمبر به د پیغمبر په شان پیژني. که پیغمبر د پیغمبر په شان نو پیژندو نو بیا کافر. اوس دا قادیانان د محمد رسول الله د نبوت نه انکار نه کوي، نه د رسالت نه انکار کوي، خو په کوم انداز چې د هغه رسالت منل دي په هغه انداز باندې نه مني، نو موږ دا کافر دي. نو څوک که خدای هم په هغه انداز نه ومني چې په کوم انداز باندې هغه وایي چې ما ومنئ، نو بیا دغه سړی هم کافر نه دی، یا مسلمان نه دی، یا کافر دی، یا مشرک دی. نو توحید دا یو موضوع ده د قرآن. په مختلفو طریقو اسلوبونو باندې الله تعالی دا ثابتوي. او دویمه موضوع د رسالت. نو مونږ چې رسالت وایو نو د رسالت نه مراد د محمد رسول الله رسالت نه دی، بلکې رسالت یو عقیده ده. او دا یو کانټینیوس او جاری پروسس و. د آدم علیه السلام نه شروع شو او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ختم او تکمیل شو. او د ختم معنا دا ده لکه یو بلډینګ د تی جوړې نو خو چې بل آباد شو دا رنګ دی ولا ورکه او دروازې دی ورته ولګولې، دروازو له دې رنګ وکړه، فټینګ پکې هم برابر شو او دا ستوګنې قابل شو. نو بس دې معنا ده چې بلډینګ کامل شو. اوس په بلډینګ کې څه نقص پاتې نه دی. نو بعینه د قرنګ د ختم نبوت دا بلډینګ دی یا د نبوت دا بلډینګ دی چې د آدم علیه السلام نه شروع شو، د حضرت ابراهیم، د حضرت نوح، د حضرت موسی او عیسی علیهم الصلوات و تسلیمات او د ټولو انبیاء د دوی پروسس وشو. دا تکمیل طرف ته روانو. لکه سړی په سکول کې داخله والی ماشوم ناول پرایمري ووایي، بیا د هغې نه بعد میډل ووایي، د میډل نه بعد بیا های کلاس ووایي، د های نه بعد بیا اسوسییټ ووایي، اسوسییټ نه بعد بیا بیچلر ووایي، د بیچلر نه بعد بیا ماسټر وکړي او د ماسټر نه بعد پی ایچ ډي وکړي. نو دیٹ از دی اینڈ آف دی سټوري. بس دې معنا دا ده چې د متعلقه سبجیکټ کې کوم علم چې وو د هغې تکمیل وشو، ځکه د تخصص وکړو، د پی ایچ ډي وکړه، نو دغه د علم د حصول کومه طریقه چې وو کوم علم حاصلول پکارو، بس هغه لاړو نو کامل شو. نو دغه رنګې دا نبوت د دې هم دغه مثال واخلئ
چې د آدم علیه السلام نه والې نوح علیه السلام زمانې پورې د دې حیثیت د ایلیمنټري یا د پرایمري سکولو د نوح علیه السلام نه ابراهیم علیه السلام پورې دا داسې و لکه میډل سکول د ابراهیم علیه السلام نه والې حضرت موسی پورې دا داسې و لکه های سکول د حضرت موسی نه والې حضرت عیسی پورې دا داسې و لکه بیچلر ډګري اخیستل 14 کول د حضرت عیسی نه محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم دا داسې و لکه ماسټر او 14 کول او چې محمد رسول الله راغی نو بس په انسانیت پی ایچ ډي وکړه مسله لاړه ختمه شوه. یا یو بل مثال تاسو ته در کوم او هغه مثال دا چې بچی پیدا شي نو یو ګز کپړه ورله کافي وي چې بیا لږ لویږي نو 2 ګزه شي چې بیا لږ نورم لوی شي نو 3 ګزه شي خو د هر سړي تر 21 کالو پورې کم لیول چې د بدن د دې نه بعد بیا اوږدېدل نی بس بیا سړی په خپل ځای ودرېږي نو تر 21 کالو پورې خدا شی یعنی مخببه راځي خو چې 21 ته ورسي نو بس بیا درځي کاکا راځي او ناپ واخلي او هغه ځان سره ولیکي بیا ستا درځي ته راتلو ضرورت نشته بس کپړه ورلیږه او مې چې هغه سره لیکلی دی حضرت آدم علیه السلام زمانې نوح علیه السلام پورې دی او ماشوم بچی و نوح علیه السلام نه بعد حضرت ابراهیم پورې دی یو هلک و حضرت ابراهیم نه موسی پورې او د موسی نه عیسی پورې علیهم الصلوات والتسلیمات او د عیسی نه محمد رسول الله پورې دا د کپړې لیول زیاتېده ځکه چې دا زمانه او شخص ته او دا شخص اوږدېده خو چې محمد پاک راغی صلی الله علیه وسلم بس دا زمانه د دې یو لیول د دا په هغه لیول باندې ودرېده بل انتها ته ورسېده بس محمد رسول الله مونږ له یو کچ واغسته او غیر هله راکړه وی دوم د دغې نه بس تا جامې کېږي قیامت پورې نو رسول پاک چې راغی مونږ یو نظام راکړه بس ویم دقه یو نظام د قیامت پورې تاسو خبره ذهن کې راځي हाँ न मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बाद यानी दा खत्म नबूवत मसला आप ये किताब हम तासुल लिखो कि खत्म नबूवत नकली होने के साथ साथ अकली और मंतिकी भी है जिदा लॉजिकल हम दे दा रीजनेबल हम दे खत्म नबूवत और बायत जे खत्म शे और खत्म पे माना तकमील इमारत खत्म शे माना दा ने ऊर वरतो लगे दा लाड़ो इरेशो द खत्म माना दा बस कमाल तो रसेदो उस दास्तों ने काबिल दे राजा और राना नबूद वर्ता न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा नबूवत खत्म शमाना दे कामिल शो लिहाजा दा उस इजाफा न बर्दाश्त हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगब जिक्र को वेदा बिल्डिंग मुकम्मल शवे दे दास्तों ने काबिल दे उस पे बिल्डिंग की कोई सजा निश्ता चाहे किसी शे वर्णन बासे को दीवानों की या बल जाए البته خلک چې نوې عمارت جوړ کی یو تورکونه کټوي ولا په بلای کې دي چې نظر په ونه لګي ودا د نبوت بلډینګ داسې بلډینګ دی ته هیڅ نظر نه لګي د مرزا قادیانی تورکونه کټوي له ولته ورکه چې کته ځمکه باندې پریو کې ټوټي ټوټي شي نو بهر تقدیر عرض مې کو تاسو خدمت کې چې رسالت دا چې کله مون ذکر کو رسالت باندې عقیده نو دا عقیده بساته د حضرت آدم نواله محمد رسول الله پورې هر یو پیغمبر باندې او کله تعالی څوک تاسو کی چې ته نه خبر چې د پیغمبر وو کنو ناغه کی بیا ته اجازه نشته چې د ها نه جواب ورکړي بلکې وای چې والله اعلم سړی خسړیو د تعلیمات ورنا کې ما نه کړه ته څوک تاسو کې کرشن مهاراج ما چې تعلیمات زګورم تعلیمات خو ډېر خسته تعلیمات دي نو زه نه دا ویل شم چې د پیغمبر وو کرشن مهاراج د دې دوانو مشر دی صحیح نو معنی دا ویل شم چې پیغمبرو او نه تبلیغ کول شم ځکه اوس هندو مذهب هغه خو د هندوانو خپل اختراع ده البیرونی لیکلی دی البیرونی ډیر لوی مورخ دی هغه وی اساسي طور د هندوانو مذهب توحید او رسالت مذهب دی او د زمانه تیرېدو سره اسه موږ خپل دین سره عمل کړی دی اوس هندوانو سره دغه عمل وکړو نو چې دغه عمل وکړو اهل مکه دا خو اساسي طور د حضرت ابراهیم او اسماعیل تابعدار او فال ورزو او چې زمانه تیرېدا نوې سونه پکې پیدا کوله زاړې پیستل رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله راته د ابراهیم ملت اس شی پکې نو پاتې بلکې د هغه ملت کوم اعمال چې وو هغه له خلیر وانه کړي وا مثلا حج دا یو تصور چې ابراهیم ورکړو علیه الصلاۃ والسلام د جزیره العرب د مکې نه د پوره جزیره العرب د دې مشرکان براتل او گویا حج به کو
حج خو کو په دې بنیاد چې دا ابراهیم سنت دي دا هغه طریقه ده خو چې کوم طریقې سره یې ولا مخ روان کړو نو اوس حج چې به کو نو ابراهیم خو احرام اچو نو دوی په بربنډ باندې حج کوو نو ښځې سړی دا به بالکل داسې بربنډ روان لکه څنګه چې د مور پیدا وي وی په هغه جامو کې چې مونږ پکې ګناه کړی یا مخکې او پکې ګناه کوو نو په هغې کې حج جایز نه دی طواف به کوو دغسې بربنډ بیا ابراهیم خو به وي چې لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک خو هر چې دوی وو نو دوی به وي چې لا شریک لک الا شریکا تملکو ستا شریک نشته خو هغه شریک درله شته چې ته د هغې مالک یې هغه ستا مملوک یې عجیبه خبره ده مملوک کله مالک سره شریک نی دیکان په نفس ځمکه کې مالک سره شریک نی په حاصل کې ور سره شریک وي او الله تعالی سره خو نو څوک په نفس خدای کې شریک دی نه ور په حاصل کې شریک دی نو د تلبیه د هغې داسې بیړه غرقه کړې وه بیا مونږ رمل کوو په دې طواف کې دا اوږې وو نو دوی به پکې سیټای والې او تاړې به غږول نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ووی چې د دې اعمالو خو ابراهیم سره هېڅ تعلق نشته علیه الصلاة والسلام دغه رنګې هر یو شی له هغې له گویا حلیه روانه کړې وه نو هندوانو وله حلیه روانه کړه نو شرک شو موږ وله په حلیه روانو ډېره مودو شروع کړې ده صحیح اسلام 50% خو موږ ډسفګر کړی دی دا هغه دین نه دی چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تا چې دلته کوم اعمال کوو مونږ سود کوو که نه کوو وایي رسول پاک ویلي دي مونږ ګاڼې کوو که نه کوو کوو مونږ انډر پوډي کوو که نه کوو ټک زور سره وایي دا رسول پاک ویلي چې دا کوئ نو خو دې دین له حلیه روانه کړه دین له بیړه مولا خو د خدای ووایي مولا خدایواله په مسله ځان نه پوي وای نه دا جایز ده جایزه بیع د خدای خو دې بیع خو باسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې امت به قیامت ته نږدې وي ان یبیعوا بیع العینه وان یترکوا الجهاد فی سبیل الله وان یتبعوا اذناب البقر چې کله دی انډر پولی شروع کی او دی د غوی لکۍ پورې ویزان دي او جهاد فی سبیل الله پرېږدي نو اوس مولا بیا په دې نه پوهېږي چې د امام ابو حنیفه د امام شافعي د مالک او احمد په بیع العینه کې مسلک څه دی ابو حنیفه فرمایي رحمت الله علیه چې لومبنی بیع خو جایز ده خو دا بیع فاسده ده او دا واجب الفسخ ده یعنی فاسده ده قانوني اعتبار سره واجب الفسخ ده او دا عمل کول مکروه تحریمی دی مکروه تحریمی حرام وي عمل کول مکروه تحریمی دی او مکروه تحریمی حرام وي اوس مولا خو هدایه کتلې ده نو په هدایه کې ویلي واذا باع بیع العینه صح البیع ولكنه فاسد صحیح بیع صحیح ده خدای دې بیع خو بس ګوره چې امام ابو حنیفه دا مکروه تحریمی ده رحمه الله دا ربا ته او سود ته لاره کولاول دي او صاحبینو دې وجه د حرمت فتوا ورکړې ده چې دا خو سود ته لار کولاول دي او د امام شافعي مذهب دا دی رحمه الله هغه وایي بیع فاسده نه ده صحیح ده خو حرامه ده صحیح معنا که قانون کې چا چیلنج کړه نو هغه یعنې قانون ورسره هېڅ نشي کولی خو مسلمان له پکار هم ده حرام ولا کول پکار دي نو بعضې شیونه داسې وي چې هغه صحیح وي قانونا خو ناجایز وي دینا نه دي کول پکار لکه طلاق ورکول د شریعت طریقه ده څه شی ده د شریعت طریقه ده اوس چې سړی ښځې له طلاق ورکړي نو موږ وبل دا طلاق صحیح ده خو ورته نه شو ویل تا غول خوړلی نه چې کوم غول دي خوړلی یا په دې ښځه تپلي دي صحیح نو چې پې تپلي دي نو اوس دا طلاق واقع دی خو دا طلاق ورکول ښه کار هم دی که ما نه څوک تپوس کړي ښځې له طلاق ورکول نو ورته هم ښه کار دی خبره ذهن کې راغله دې وجه خو فقها ورته ابغض المباحات وایي نو ما نه چا تپوس وکړو وایي چې په دې نه پوهېږو چې دا قانوني هم دی او مبغوض هم دی خدای پې ډېر بد مني نو چې قانونا واقع دی نو خدای پې بد مني نو په دې تصور نه پوهېږو د دې معنا ما بد منل دا دي چې لکه سړی د څه نه پوزه پټوي څه شی نه نو ویره دې څه مثال شته چې موږ پې پوه شو ما وایي څه ما ستا غول غول کول خو قانونا د سکونه باندې سیمټ ته خو نه لګوي چې ګینې ته به نه کوې دا کار یا دی خو ګنډه مې نو دی خو جایز صحیح خو اوس د چا ورسره مینه هم شته چې ډېره ښه سوټه پې وویسته هر یو سړی د خپلې سوټې نه مخ پې ګویا پوزه داسې پټوي نو ما نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې ابغض المباحات دي نو معنا دا ده چې د اوې خو واقع شو خو الله به نه تپوس کوي چې وجه څه وه دا دې ولې ویلي دي نو مولایان تنقیح نه کوي ځکه د علم ګیرایي شته نه اوس د شپږو کالو به څه مولایي چې شپږ کاله تېر کړي او د حدیثو کې به څه مولایي
اوس خو د مدرسو هم داسې عمل شروع کړی دی مفتیان دي یو ټوکری ده هغې کې هګۍ خوري هغې کې چپنې کوم مفتي په ټوکری باندې ناست دی نو بس شل ورځې پس مفتي راوځي دا مفتي دی هر اودس په مسله هم نه پوهېږي عجیبه مفتي دی اوس خو لا بل عذاب دی دا د شیخ الحدیث د لقب توهین دی دا کوم عمل چې موږ شروع کړی دی دین سره دا د شیخ الحدیث د لقب توهین دی شیخ الحدیث مولانا زکریا و شیخ الحدیث مولانا عبدالحق شیخ الحدیث مولانا یوسف بنوری و شیخ الحدیث شیخ الاسلام حضرت مدنی و شیخ الاسلام علامہ انورشاہ کشمیری و شیخ الحدیث حضرت شیخ الهند و شیخ الحدیث حضرت شاه عبدالغنی و عزیزانو دغه دین والله چې ویر کوي د عوامو د وجې دوره نه کوي د مولیانو د وجې ډېر کوي په دې باندې ژړا پکار ده دې باندې باید چې مونږ ژړا وکړو چې دا دین به کوم ځای ته رسوو او بیا که مولا ته وایي چې دا کار یاره چې نو عوام خو هم دغسې ما بل ورځ هلکه مولیان ما خدای ټولو وال پټکي بس کړل صحیح بس کړل پټکي بس کړل پټکي نه تړي نو ما ته ویل مولوي صاحب یہ ټوپۍ خو هم جایز ده ناجایز خو جنګ دی دغه ته واچو جنګ یې وباسه دا بنین او کمیس او پتو او بیا د لاهور بازار کې یو چکر ولګو خلکو به هغه وخت نیولې چې دې سینیټوریم ته او پاگلخانې ته رسول پکار دي مولا صاحب ډېر ښه سړی و خو بس ذهن خراب شو لیونی شو مونږ لګیا یو د نارواو دپاره لارې کولاوو ته به نه کې ته مقتدا یې ته به نه کې تا ته خلک ګوري تا کې به حرص نه وي تا ته خلک ګوري تا کې به استکبار نه وي تا ته خلک ګوري اوس دا خو دلیل نه چې عوام هم دغسې شاه منصور شیخ صاحب الله غریب په رحمت کې وی ملګري خلک که زمونږ د وجې خپل خرطوب نه پرېږدي مونږ د خلکو د وجې خپل سړیتوب ولې پرېږدو نو مونږ د خلکو نه